د حدیث پاک کې واقعه ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې حضور هیڅوک به د الله پاک د رحمت او مهربانۍ نه بغیر جنت ته نه ځي. حضور ورته فرمایل چې د الله د رحمت او مهربانۍ نه بغیر به څوک جنت ته نه ځي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ پختنه وکړه حضور هیڅوک به د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه ځي وینا. دریم باره بیا پختنه وکړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیا همغه جواب ورکړ. نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیا دا پختنه وکړه چې حضور تاسو به د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه ځئ. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو وی او زبم د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه ځم. او دا خبر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کرته وکړه چې او زبم د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه ځم، زبم د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه ځم. دمارونو مونږ او تاسو چې کوم اعمال کوو که هغه مونږ لمونځ کوو که هغه مونږ د قرآن تلاوت کوو که هغه مونږ روژه ساتو که هغه مونږ زکات ورکوو که هغه مونږ حج کوو، هر عمل چې انسان کوي دا عمل صرف د الله پاک د رحمت خپل ځان ته د متوجه کولو لپاره مونږ او تاسو کوو چې د الله رحمت مونږ ته متوجه شي. ځکه مونږ د الله بندګان یو، نو چې الله رب العزت او د الله پیغمبر راته څه وایي نو هغه به کوو، چې د څه نه هغه منې کوي نو هغې نه به منې کېږو. نو زمونږ او ستاسو عمل چې دی دا صرف د الله د حکم تعمیل دی او د الله رب العزت هغه رحمت ځان ته راښکل دی او الله رب العزت راضي کول او د هغه خوشحالول دی. باقی پاتې شو چې دا جنت، نو جنت چې دی دا خالص د الله رب العزت په فضل باندې دی، څنګه چې دی حدیث کې د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د سوال په جواب کې د الله پیغمبر فرمایل چې جنت به خالص د الله رب العزت په فضل باندې او د هغه په مهربانۍ باندې وي. اوس سوال دا دی چې آیا جنت د الله په فضل باندې دی نو انسان به عمل نه کوي، دی به عمل پرېږدي، دی به د الله په حکمونو باندې تک پرېږدي؟ نه، دی به عمل کوي، دی به د الله په حکمونو باندې تک کوي، د الله حکمونه به دی مني، څه چې ورته الله وایي وکړه کوي به، څه نه چې منې کوي نو هغې نه به منې کېږي. د هغې وجه دا ده چې الله زمونږ او ستاسو خالق دی، هغه مونږ پیدا کړي یو، هغه زمونږ رازق دی، هغه زمونږ رب دی. نو اخر د هغه خپل رب د راضي کولو لپاره خو به مونږ څه سبب تلاش کوو که نه. زه د یو انسان نه تمه کوم چې دی ما سره ښېګړه وکړي او بیا زه د هغه انسان د هرې خبرې نافرماني کوم نو هغه به ما سره ښېګړه وکړي. نو الله بېشکه فضل کوي، الله بېشکه رحم کوي په خپلو بندګانو باندې، خو دا مونږ او تاسو چې څه کوو دا د الله پاک د هغه فضل او د هغه د رحم د حاصلولو دپاره به طریق سبب کوو.
د دې وجه نه علماء کرام فرمایي چې انسان لا دا پکار دی چې دا خیر یو عمل هم چې دته ملاویږي چې هغه پرې نه دي وړوکی عمل وي لوی عمل وي ادې کوي ځکه د هغې وجه دا ده چې دا پته نه لګي مونږ به یو عمل کوو هغه به مونږ ته ډېر ښه عمل ښکاره کېږي لوی عمل به ښکاره کېږي هغه به د الله په نظر کې اسم دي مونږ به یو عمل کوو هغه به راته ډېر معمولي ښکاره کېږي الله به د الله په نسبت باندې ډېر لوی عمل وي ځکه چې دا پته خو چاته نشته چې خدای په کوم عمل خوشحالېږي د دې وجه نه چې هر کله دا پته نشته چې خدای په کوم عمل خوشحالېږي نو د خیر او د نیکۍ چې کوم عمل انسان ته موقع ملاویږي هغه پرېښول نی پکار او هغه کول پکاري ګوره یو معمولی عمل په لاره کې یو ونه ولاړه وه او د هغه ونې دا څانګه چې وه دا په دې لار باندې راښکته شوې په دغه لار باندې تلو راتلو خلقو ته به د هغه ونې د هغه څانګې په وجه باندې تکلیف رسېده کله به ورسره دا چا سر ولګېدو کله به سو شو کله به سو شو د الله د یو بنده په زړه کې راغله چې یاره دې ونې د دې څانګې نه چې دا په لار راښکته ده د الله بندګانو ته تکلیف رسېږي نو ده دا خیال وکړو چې راشه دا څانګه کټ کا الله رب العزت د هغه څانګې د کټ کولو په وجه باندې دا انسان وبخلو عملونه خو هغه نور هم ډېر کړي دي لوی لوی اعمال یې کړي دي اوس څانګه کټ کول یو معمولي غوندې عمل دی او دته به دا عمل څه دونه لوی عمل هم نه ښکاره کېدو نه به دا یقین و چې په دې به ما الله بخي لیکن الله رب العزت وبخلو په حق عمل باندې مولانا تانوی رحمت الله تعالی علیه یو واقعه لیکلې ده یو ډېر لوی سړی دی لوی بزرګ دی نو هغه چا په خوب کې ولیدو تپوس یې ترې نه وکړو چې الله پاک در سره څه معامله وکړه وی الله پاک وبخله ویل پسې وبخلې وی یاره اعمال خو ما ډېر کړي وو او زما به د خپل هر عمل باره کې دا خیال و چې دا لوی عمل دی خو الله پاک وبخلم په دې باندې چې یو بوډۍ زنانه وه او هغه به کله کله مال راتلله او هغې به د مسلو پوښتنه کوله او ما به هغې بوډۍ ته چې د کومې مسلې پوښتنه به وکړه ما به هغې ته هغه مسله بیان کړه وی زه الله پاک هغه بوډۍ ته د هغې مسلو د بیانولو په وجه باندې وبخلم نو زما وروڼو د دې وجه نه الله رب العزت ارشاد فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین دا الله رب العزت رحمت دا هغه چاته ملاویږي چې څوک الله خوشحالی یا څوک نیکوکار وي د دې وجه نه کار خو کېږي د الله په رحمت باندې خو د الله رب العزت رحمت چې دی هغه ملاویږي د انسان د خیر او د نیکۍ په کارونو باندې او پته نه لګي چې کم کار باندې الله پاک د انسان بخنه کوي معمولی عمل به بس الله پاک په هغې باندې خوشحاله شي او په هغې باندې به الله رب العزت دا انسان وبخي اوس که یو سړی وي چې بخنه خاصم د خدای په رحمت ده نو زه ځان څه دپاره په عذاب ومه نو بیا لږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره باندې به مونږ سوچ وکړو جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام به عبادت کو
او دومره عبادت به کو چې د عبادت کولو په وجه باندې به د الله د پیغمبر د خپې مبارکې په درېدو باندې وپړسېدلې. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي حضور دا تاسو خپل ځان دومره زیات ولې په عذاب وې دومره عبادت کوئ ولاړه کوئ دومره ادرېږئ په عبادت کې چې خپې مبارکې مو پړسېږي. تاسو خاصم الله بخلي یې نو چې الله پاک بخلی یې نو بیا د خپل ځان سره لپاره دونه ستړی کې بخنه خاصم شوې ده که نه او د هغې دا خیال و چې دا انسان چې دا عمل کوي خو د بخنې لپاره کوي نو وی جي بخنه خو تاسو ته اسم شوې ده اول خو تاسو نه ګناه شوې نه ده او بیا که ګناه درنه شوې وي نو قرآن پاک کې درته الله رب العزت فرمایلی دي چې که تا نه ګناه شوې وي نو هم به زما پیغمبره تا ته ما بخل نو بیا دونه ځان ولې ستړی کوئ. جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکوي اے عائشې ته منې زه منم چې الله ما ته بخنه کړې ده نو دا ته چې ما ته وې چې ځان ولې دونه ستړی کې او عبادت کې چې خپې مبارکې دې په ولاړه باندې وپړسېږي. عایشې چې خدای دونه مهرباني کړې ده دومره رحم را باندې کړی دی دومره احسان او ښېګړی را سره کړې ده افلا اکون عبدا شکورا نو بیا دې زه د الله رب العزت شکر ولی ادا نه کما چې ما ته بخنه کړې ده او دومره کرم او مهرباني را سره کړې ده نو بیا ښه نه ده چې زه د الله رب العزت شکر ادا کوم. غرض دا چې حضور دا مخودله چې بېشکه بخنه د الله په کرم او د هغه په رحم باندې ده و چې چا سره الله دونه رحم کوي دونه کرم پې باندې کوي نو بیا پکار دا نه ده چې دی د الله رب العزت شکر ادا کړي او د هغه شکر د ادا کولو دپاره د الله په مخ کې ودرېږي او د الله عبادت او بندګي وکړي. نو حضور فرمایل چې دا عبادت او بندګي چې مونږ کوو مونږ او تاسو چې کوم عبادت کوو خو د بدن دا اندامونه دي او زمونږ دا اندامونه په دې عبادت او بندګۍ کې استعمالیږي نو دا اندامونه مونږ ته راکړي چا دي دا الله راکړي دي په دې اندامونو باندې مونږ عبادت کوو. ښه بیا چې په کومو اندامونو باندې مونږ عبادت کوو نو په دې اندامونو کې چې دا بندونه الله پیدا کړي دي او دا بندیږي او کلاویږي بندیږي او کلاویږي مونږ کینو او پاسو کې ناستی شو پاسېدي شو په سجده پریوتی شو په رکوع باندې پریوتی شو دا زمونږ په دې اندامونو کې دا لچک د پورته کېدو د ښکته کېدو او په دې اندامونو کې دا اوختل راختل دا قوت چا پیدا کړی دا هم الله پیدا کړی. بیا زه چې یو عبادت کوم او زه وایم چې زه الله خوشحاله کړم نو د دې عبادت کولو دا اراده زما په دې زړه کې چا اچولې ده دا اراده خو هم الله اچولې ده که نه چې راشه عبادت وکړه ما اودس وکړو زما په زړه کې اراده پیدا شوه چې راشه اودس دې وکړو تازه اودس دې وکړو تحیت الوضو وکړه جماعت ته لاړې اودس دې شته یو دوه رکعته لمونځ په جماعت کې بطور تحیت المسجد وکړه نو دا اراده زما په زړه کې څوک پیدا کوي دا اراده خو خدای پیدا کوي که دا اراده الله نه پیدا کولې ما به دا دوه رکعته لمونځ څنګه کوم ما به تحیت الوضو څنګه کوم ما به تحیت المسجد څنګه کوم ما به نفل څنګه کول ما به فرض څنګه کول ما به سنت څنګه کول دا خو ټول د الله مهرباني ده چې هغه زما په زړه کې واچول نو ارادم الله پیدا کوي
دا ټول د الله مهرباني دي، دا ټول د الله پاک نعمتونه دي. نو چې مونږ سره الله پاک دونه مهرباني کوي نو پکار ده چې مونږ د الله پاک شکر ادا کو. د هغه د شکر د ادا کولو طریقه هم دا ده چې مونږ هغه کار ونکو چې په هغې هغه ناراض کېږي او هغه وکړو چې په هغې باندې هغه راضي کېږي. زما وروڼو د دارالعلوم دیوبند محتمم قاری طیب صاحب رحمه الله ډېر لوی سړی و. زمونږ په دې وطن کې یو عالم تیر شوی دی، خو زمونږ دا پښتانه یو متل کوي وایي د کلي لور خور قړمیزه نه وي. دا د خپل وطن لوی لوی خلک دا چاته څه نه ښکاره کېږي. سړی دې وګوري چې بهر دنیا کې د هغه خلکو څه قدر دی او څومره عزت یې دی او څومره احترام یې دی. نو زمونږ په دې وطن کې چارسدې ترنګزو کې یو بزرګ په قبر کې پروت دی. د هغه نوم دی مولانا شمس الحق افغاني صاحب. عوام یې پېژني هم نه، علما یې پېژني، ډېر کم خلک به یې پېژني. په دارالعلوم دیوبند کې هم استاد پاتې شوی دی، ډېر لوی سړی دی. او نن د ترنګزو په خوره کې هغه په قبر کې پروت دی. ما یو ځل د خپل شیخ مطلع الانوار صاحب رحمه الله نه پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې حضرت افغاني صاحب خو ډېر لوی سړی دی او ډېر لوی عالم دی، هندوستان پاکستان ټول دنیا د هغه علمیت منلی. نو حضرت میں ستاسو د علم مطابق د شمس الحق افغاني صاحب په شان عالم نن چېرته هندو پاک کې شته؟ تاسو ته څو ښکاره کېږي؟ د هغه مثل درته ښکاره کېږي؟ ما ته حضرت وفرمایل چې بل څوک خو زما په علم کې نشته، البته د دارالعلوم دیوبند محتمم قاری طیب صاحب لږ ورقریب دی. دا یې مونه ویلې چې هو به هو د هغه په شان دی، خو دی ورته قریب دی. نو قاری طیب صاحب ډېر لوی سړی تېر شوی دی او دا د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله تعالی علیه نوسی دی، چا چې دارالعلوم دیوبند بنیاد ایښودی. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله تعالی علیه بذات خود ډېر لوی عالم. بہرحال قاری طیب صاحب رحمه الله د یو حدیث په حواله باندې په خپلو مواعظو کې یو واقعه لیکلې ده. قاری طیب صاحب رحمه الله فرمایي حدیث پاک کې راځي بنی اسرائیلو کې یو سړی و، تجارت به کو، کاروبار به کولو، دکانداری یې کوله، خو په زړه کې یې جذبه د دې خبرې وه چې کاش کې د دنیا دا روزګار زما ذمهداري نه وي، د اهل و عیال د دې اخراجاتو نه زه لږ غوندې بې پروا وي چې بس یو طرف ته ناست وي او ما د الله رب العزت عبادت کولی. دې ته وایي رهبانیت، چې دا بالکل د مخلوق نه جدا شي او د الله عبادت کې دې ته رهبانیت وایي. نو دا رهبانیت په مخکینو شریعتونو کې جایز ہو، شریعت اسلام کې رهبانیت جایز نه دی. شریعت اسلام وایي ته به معاشره کې اوسېږي، ته به انسانانو کې اوسېږي. دې دپاره چې ته په معاشره کې اوسېږي، ته انسانانو کې اوسېږي، ته به چاته قرآن بیان کی، قرآن به ورته وښیې، حدیث به بیان کی، حدیث به ورته وښیې، مسله به ورته بیان کی، مسله به ورته وښیې، د خلکو ضروریات به پوره کې. نو ځان له مه کښېنه. نو پخوانو خلقو به پخوانو شریعتونو کې دا رهبانیت جایز و. مولانا تھانوی رحمت الله تعالی علیه د یو بزرګ همدغه سره پخوانو قومونو د یو بزرګ واقعه بیان کړې ده چې هغه آباد ښار پرېښودی و او هغه
یو غر ته تللی دی او هلته د الله رب العزت عبادت کوي نو خلق ورپسې ورځي او هغه ته سوال کوي منت کوي چې حضرت تاسو به خلقو ته فیض رسولو اوس تاسو راغلي یې تاسو دلته په غر کې یې ستاسو د فیض نه خلق محروم دي مهربانیو کې واپس راشئ فرمائی بزرگے دی دمندر کو سارے بزرگی دی دم اندر کو سارے نشستہ از جہان در کنج غارے چرا گفتم بشیر اندر نیائی کہ باری بند از دل برکشائی بے گفتان جا پری رویا نغزن چو گل بسیار شد پیلان بلغزن وی بزرگ میں وکتو د خلقو نه جدا لاړل په غر کې کېناستو د الله عبادت او بندگی کوي نو موږ ورپسې ورغلو سوال م ورته وکړو منت ورته وکړو چې حضرت ښار ته راشه چې د ښار خلقو ته ستاسو خیر ورسېږي وی هغه راله جواب راکړو چې د ښار نه خو زه دې وجې نه راتښتېدلی یم چې هلته کې د سترګو حفاظت نه کېږي هلته د اندامونو حفاظت نه کېږي هلته د ګناه نه د ځان بچ کول ګران دي د دې وجه نه مې آباد ښار پرېښودی دی او دې غر ته راغلی یم چې د آباد ښار کم ګناهونه انسان ته مخکې کېږي او دې په هغې کې مبتلا کېږي د هغه ګناهونو نه ځان بچ کړم او دې غر کې د الله عبادت او بندګي کوم اوس په اندازه ولګوئ دا خو لا د هغه زمانې سړی و او هغه دا خبره وکړه نن زمونږ د بازارونو څه حال دی نن زمونږ د لارو د کوڅو څه حال دی چې په لار روانې ګناه ده په لار روانې بې حیایي ده او دا ګناهونه به د ځان ته راکېچ کوي لکه د مقناطیس غوندې په لاره باندې به ښځه روانې ګوره به زنانه ده زنانه دپاره خو یو پرده پکار ده یو حیا پکار ده یو عزت پکار دی والله العظیم که نن زنانه په لار روانه ده که د سړي نه سترګې م سوځي که چېرته کې د سړي نه شرمېږي م قدرې موبایل به یې په لاس کې وي او خاوندانو ورله موبایل یې ورکړي دي په لار به روانې یو ګپ به یې شروع کړي په موبایل باندې موبایل به یې غوږ ته نیولی وي داسې دکه نه ده نو چې یو زنانه په لار دغسې روانې نو ستا سترګې به د هغې د کتو نه محفوظې پاتې شي ستا دل و دماغ به د هغې د دې حرکاتو نه بچ او محفوظ پاتې شي الله پاک دې زمونږ او ستاسو په حال رحم نن دا فساد دی دا مصیبت دی چې په مونږ کې را دننه شوی دی او دا مصیبت په مونږ کې اغیار را دننه کړی دی او مونږ ټول پکې مبتلا یو بهرحال عرض ما دا کولو چې هغه بزرګ چې و هغه تاجر و کاروبار یې کو دکان یې کو خو په زړه کې جذبه وه د رحمانیت جذبه وه چې یاره زه دې ځان لکینم او بس د الله عبادت او بندگی دې کو بالآخر هغه جذبه په ده باندې غالبه شوه هغه خپل کار روزګار هر څه یې وسپارل خپل اولاد ته خپلې ښځې ته اولاد ته هر څه وسپارل جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی لاړلو د سمندر په منځ کې یو غونډۍ د هغې ته ځان ورسو هغه غونډۍ باندې ځان دپاره یو جونګړه جوړه کړه په هغې کې اوسېږي د الله عبادت او بندګي کوي الله رب العزت په هغه غونډۍ کې د هغه دپاره
د خوراک انتظام کو د انار یو ونه یې پیدا کړه د اوبو انتظام الله کو د هغې اوبو نه به یې اوبه څښلې انار به یې خوړل اوبه به یې څښلې خوراک هم شته څښاک هم شته او د الله عبادت او بندګي کوي عبادت او بندگی د الله رب العزت کی دا سه وخت راغی چې دې په ځان پیښو چې زما مرګ قریب دی الله رب العزت سوال کوي زما پروردگارا مال مرګ په داسې حالت کې راولا چې زتا ته سر به سجود ما الله مرگ ما باندې په داسې حال کې راوله چې زه په سجده باندې تا ته پروت یم او ای زما رب بیا زما د لاش حفاظت مکا چې زما لاش ضایع نشي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دا هغه بنده نسام الله د سجدې په حالت کې واغشتا دعای دا هغه قبول کړه بیا دا لاشم د سجدې په حالت کې الله محفوظ کړی دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمائی الله رب العزت دا د لاش نه غیر چاپیرا داسې ونه او بوټي پیدا کړی دي چې هغه هیبتناک دي نه ورته حیوان رسیدی شي نه ورته انسان رسیدی شي دا د حضور بیان دی الله لاشم محفوظ ساتلی دی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا قیامت پر ورځ باندې به الله پورته کی وما غد سجدې په حالت کې به د هغې نه به الله پورته کی چې پورته کی الله رب العزت به ورته فرمائی بنده زه په خپل فضل باندې تا بخم خپل رحمت باندې تا بخم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا بند بالا توئی یا اللہ چه پخپل رحمت و فضل بانی ما بخی بیا زما د دې دومره عبادت کول سفید شوا بیا زما د عبادت سفید شوا الله ز پخپل عبادت باندې بخنه غواړم الله ما زما په عبادت باندې الله ورته بیا وای نه بنده پخپل فضل دې بخما دے بیا وی خدای په خپل عبادت میں وبخا دریم بارے بیا ویلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ بفرشتو تو فرمائی اے زما فرشتو دا سڑے لگ دا جہنم پتھر باندھ روان کے لگی روان کے وہ جہنم تے دنکوے ماں لرے تے لگ اساتے اور سو نظر اساتے حضور علیہ السلام فرمائی اللہ فرشتو تووی 1500 کال مزل پا مقدار بانے دا جہنم نلری اساتے سوم رضے کی چی 1500 کال مزل کی دون لری دا جہنم نہ اساتے نزے با دا جہنم دا تو محسوس کی او دا سے تپش او توب دے محسوس کی چی پدا بانے بطن دراشی دے با دیر سخت کی شی نو دے با چغی وخی العطش العطش نو دیر سخت گے ما رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دغا وقت با اللہ رب العزت یو غیبی لاس دا تخکارا کی اغا لاس کے با کٹوری وی پاگی کی با بوی دو بو کٹوری وی دے با اوی دو بلگی ما لراکا دیر زیادت گی ما دا تند دلا سہلا کے گما چی تند پی بانے ما تکم دیر تگی ما نو اگا دا بو کٹوری چی چا سر دی اگا با ورطوئی چی دا خو مفت نملاوی گی دے با ورطوئی دا پس ملاوی گی نا اگا با ورطوئی چی دا اگا چا تا ملاوی گی چی چا اللہ تا 1500 کال عبادت کری وی او اگا عبادت بانے دا ابو کٹورے اغشتل غواری
هغه 1500 کاله عبادت د دې اوبو د کټوري قیمت دی که دا در سره وي نو ټیک ده جناب رسول الله علیه السلام فرمایي دې بنده خو به 1500 کاله عبادت کړي وي دی به ورته وي چې او ما سره د دې اوبو قیمت شته د کټوري قیمت شته ما 1500 کاله عبادت کړی ما سره قیمت شته نو هغه به ورته ووایي چې ښه ده نو د 1500 کاله عبادت په بدل کې دا کټورې اخلي دغه قیمت باندې اغشتل تا ته منظور دي دی به ورته ووایي چې او دی به هغه کټورې د اوبو واخلي اوبه به وڅکي تنده به یې ماته شي رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي الله به فرشتو ته بیا فرمایي دا بنده لږ ماته راولې دا بنده را حاضر کې دی به حاضر شي الله ورته بنده تا خو سودا وکړه که نه دی به ورته وي چې او جي هغه 1500 کاله عبادت چې دی ادې په څه شي ورکړه الله ته خو هر څه معلوم دي یا الله تګ مو یو کټورې اوبه وي او هغه کټورې اوبه بغیر د 1500 کاله عبادت نه میلاوېده ما هغه 1500 کاله په هغه کټوري اوبو باندې ورکړه نو الله به ورته وایي چې ښه ده نو 1500 کاله عبادت چې د په کټوري ورکړه نو اوس خو در سره نور څه نشته که نه دی به ورته وایي نه الله ما سره څوک نشته څه نشته نو الله به ورته وایي ښه چې تا په یو کټوري باندې 1500 کاله عبادت ورکړه نو کم انار چې ما ستا دپاره پیدا کړو یو دانه خوړل ده تا د هغه انار لکونو دانې خوړلې دي د هغه لکونو دانو په عوض کې او د هغې په بدل کې ستا زما دپاره څونه عبادتونه کړي دي ما ته ووایه الله نور څه خو نشته الله به ورته وایي چې ښه په یو کټوري دي 1500 کاله عبادت ورکړه نو کومه چینه چې ما ستا دپاره په هغه غونډۍ کې پیدا کړې وه او تا د هغې وبس کړې نو تا خو په زرګونو او لکونو کټوري وبس کړي دي که نه د هغې په عوض کې دې ما دپاره څه کړي دي بیا به ورته وایي ښه تا چې عبادت کوو 1500 کاله او ته به دا ښکته کېدې او پورته کېدې دا کېناستې به او درېدې به نو دا توفیق تا له چا درکوه الله تا راکوه ښه د هغې په عوض کې دې څونه عبادت کړی دی الله پاک به ورته دا خپل ټول نعمتونه یاد کړي چې ښه د تا د دې په عوض کې څه کړي دي د دې په عوض کې دې څه کړي دي دی به وایي یا الله ما سره خو نور څه نشته الله زه اوس بوی شم ربه چې د انسان د نجات دارو مدار چې دی او د جهنم نه د خلاصي دارو مدار چې دی او د جنت د ملاوېدو دارو مدار چې دی یا الله دا خالص تا په فضل او ستا رحمت باندې دی زه اوس پوه شم زما ورونو عرض ما دا کړو چې د جنت دارو مدار چې دا د خدای په رحمت د جنت ته څوک په خپل عمل نشي تللی ځي به د الله رب العزت په رحمت باندې خو عمل به پرېږدي نه هسې مونږ او تاسو دا یقین خو شته دی که نه چې رازق الله دی که نه نشته دا یقین هم شته بیا دکان څه لپاره کوو نوکري څه لپاره کوو بیا مزدوري څه لپاره کوو بیا دا محنتونه څه لپاره کوو بیا دا ملازمتونه او نوکرۍ څه لپاره کوو دا اسباب دي یقین به دا کوو چې راکولو والا دی الله او که الله پاک ورکوي نه نو ته به سبب تلاش کې هم به در نه کي یا سړی به لاړ شي دکان کې به ټوله ورځ کیني نو که الله پاک په دې سبب باندې ورله ورکول نه غواړي دا بنده څه کولی شي دی به ټوله ورځ په دکان کې ناست دي مچان به ځان نه شړي واټو ګاګ به والا خدای رانه ولي دا ګاګ چې راځي دا هم خدای راولي که چا له ډېر راځي دا هم خدای راولي که چا له کم راځي دا هم خدای راولي نو هر څه کېږي د الله رب العزت په رحمت باندې په دې باندې ایمان او یقین ساتل پکار دي خو عبادت او بندګي دا به د الله پرېږدو نه ولې چې الله پاک مونږ سره دونه مهرباني کوي او بیا مونږ د هغه خبره نه منو مونږ هغه ته سر به سجود کیږو نه مونږ هغه ته په رکوع باندې پروزو نه نو په ایمان باندې ووایه دا بې وفایي ده که نه ده
الله مونږ سره وفاداری کوي او مونږ د ورسره بې وفایي کوو د وفادارۍ مقابله کې خو وفا پکار ده که نه هل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن پاک فرمایي الله تا سره احسان کوي نو تم احسان وکړه نو ستا احسان د خدای سره څه دی هغه ستا محتاج نه دی ستا احسان د الله سره دا دی چې ته د عبادت او بندګي وکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين